طالبانو د ایران سره د 350,000 ټنه نفتي توکو د پیرلو تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د نفتو او ګازو دولتي شرکت له ایرانه 350,000 ټنه نفتي توکي هیواد ته واردوي. د مالیې وزارت ویاند احمد ولي حقمل وایي وروستیو کې د نفتو او ګازو تصدۍ، مالیې، بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارتونو، د افغانستان بانک او سټنډرډ ادارې یوه ګډ پلاوي له ایرانه د نفتي توکو د واردولو په موخه هغه هیواد ته سفر کړی و. د حقمل په خبره دې سفر کې له ایرانه 350,000 ټنه نفتي توکي پیرل شوي چې ډیر ژر به یې هیواد ته د رالېږدولو بهیر پیل شي. د مالیې وزارت ویلي چې یادو نفتي توکو په رارسېدو سره به په بازارونو کې د تیلو بیې راټیټې شي. د مالیې وزارت وایي پلاوي له ایراني لوري سره پر دې هم هوکړه کړې چې تر دې وروسته به یوازې پر هغو افغان سوداګرو نفتي توکي پلوري چې د طالبانو له لوري ورپېژندل کیږي. وروستیو کې د هیواد په بازارونو کې د تیلو بیې د پام وړ لوړې شوي چې سوداګر یې لامل په بازارونو کې د تیلو کمښت بولي. دوی وایي په سلګونو ټانکر یې په ګمرکونو کې ولاړ دي او طالبان بازارونو ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. حکومت بازارونو ته د یادو ټانکرو د ننوتلو د مخنیوي لامل د بې کیفیته تیلو د وارداتو مخنیوی بولي. ګرانو کتونکو، تازه او نوو خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.